اخطار پیژنم نه د چا د اخطار په کیسه کې یم پوه شولې او خدای پاک په یوه ورځ پناه کړی یم په یوه ورځ به مرمه دا مرګ پور ده دا داسې نه ده چې زه له دوی نه او نه زه لندن ته ځم نه برطانیې ته ځم نه وروره بلجیم ته ځم نه هېڅ چېرته زه ځم نه نو پولیس به د ما په دې هغه کې کړۍ واچوي افغانستان ته به راپسې راځي قسم یې دې په خدای هغه د موږ د څپېړو د سکانو خاپونه یې په څټ باندې وي که په ټول عمر بیا افغانستان ته راسي نو ما اوله میلي چې زه نور له هېڅ چا سره کار نه لرم یوازینی 2 انلاین مردګوان دي چې دا مې کله ګونډه کړل یو ډاکټر یو خلیل هغه نه وروسته بیا ګپ لګوو که مې دا مبارزه مخکې وړله او که بیا په همغه جې مې بس کوه خو د هغوی دواړو ته مې قسم کړی د الله په ذات مې د قسم چې له هر څه نه خلاصېږم دا دواړه نه پرېږدم خلیل د خوست او ډاکټر د لوګر پوه شوې دواړه ځکه نه پرېږدم څوک ونه وایي چې یا یې پرېښودو خپل وطندار یې پرې نه کړو د ده دواړه به د یو د بل په سر باندې د هغه ورمنډمه پوه شوې په والله کې پرېږدم که په دوبۍ کې وي که په لندن کې وي که په امریکا کې خو دې وي که دوی ما نه پاتې شو به یې زه یم پوه شوې شروع مې پسې کړی ده او خدای پاک مې په دې خپلې مبارزې کې په دې خپل هغه کې به مې کامیابوي دا دواړه والله که پرېږدم او د اسلامي امارات نه له امر بالمعروف نه له استخباراتو نه مې هیله دا ده چې افغانستان ته خو دوی په ټول ژوند ولاکه راشي خو که چېرته راتلل بیا به سره ګورو انشاءالله راځئ ورته راسئ الله مهربانه والله جنرال صاحب سړی ایران پاتې شي کافر تا ته څه نه وایي او هغه یو کال ډېرې سختې کنځاوې کړي دي پوه شولې زه شاید کنځا نه کوم 100 وارې تاسو نور هم کنځا وکئ 100 وارې تاسو نور هم باید راته ووایئ طبعا چې